چې انسان وګوري چې زه لږ طاقتور یم بل ماتوي لکه د شر مخ په شان ته کمزور یې څه کوي کمزور یې ماتوي ډېر خلک داسې دي تاسو وګورئ کم انسان کې چې د الله یره وه خوف و تقوا وه که دی هر څومره مالداره شي حکومتونه یې هم لاسته ورشي دا په چا ظلم نه کوي لکه صحابه کرام رضی الله عنهم وګوره د خپل قدرتونو نه د خپلو مالونو نه غلطه فایده نه ده اخیستې خو په دنیا کې نن ته وګوره داسې خلک شته چې لاس کې لږ زور راشي د ملک اقتدار یا د کلي مشر ولی یا مالداري ظلمونه پې کوي که نه پې کوي ظلمونه پې کوي دا خبر قرآن کې الله ذکر کړی سورې کهف کې او نورو ځایونو کې هم ذکر ده نو دا هغه څیز دی چې کله انسان اوس د چا سره نفرت پیدا شي او دی د هغې په مقابل کې په غضب کې راشي نو په ځای د دې چې هغه سره په ښه طریقه د خپله معامله ختمه کړي دا په هغه ظلم کوي په هغه زیاتې کوي کله دته چا سم نه ویلي زیاتې کوي لږ ظلم کوي د دې طاعت د دې قوت طاعت کول دا قوت په ځان داسې غالب کول چې ته مغلوب شي د خپل زور نه د خپل مال نه د اقتدار نه غلطه فایده اخلي او ظلمونه کوي په خلکو دا د ګناهونو یو خطرناکه دروازه ده د دې بیا ته مطالعه کوه په تاریخ کې ګرځي او که قرآن کې واقعات روچت کې چې د فرعون دا ظلمونه ولې کول ځکه څه ورسره اقتدار بادشاهي مال دولت موسی علیه السلام ته په دې وجه باندې سپک کتل لولا القي عليه اسوره من ذهب د سرو زرو بنګړي او باهوګان ولې نه ورکول کېږي چې دا پیغمبر دی دا فرعون په خپلو کړو باندې به فخر کو لاس کې به د سرو زرو کړۍ اچولې جواهرات به په بدنو د دې د لاسه دومره ظالم و چې د بني اسرائیلو بچي هم وجل د زنانو بېعزتۍ نه هم کولې او د سړو د ښځو نه ورله خدمتونه هم اخیستل ګران ګران کارونه به یې پې کول او یو کال به ورله بچي ژوندي پرېښود او بل کال له به یې وجل دا ژوندي یو کال ځکه پرېښود چې بلکل نسل یې ختم نشي بیا به خدمت د چا نه اخلو نو زه یو کال به ساتو دا به راغټېږي دا به راله خدمتونه کوي او بل کال به بیا وجل نو زه ځان نه یو د ظلم نظام جوړ کړه انسان ظالم شي وحشي شي درنده تی جوړ شي د درندګۍ صفت پکې راشي ماتول انسانان داړل انسانانو له تکلیف ورکول په هغې ظلمونه کول په مختلفو طریقو باندې د هغوی د حقوقو استحصال کول حقوقو تباهي کول دا زما محترم ورونو د هغه قوت طاعت دی چې الله تعالی درکو خو قوت د درندګۍ او تا تې غلطه فایده واخیسته